رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد محترم عزتمندو پر رمضان المبارک کی صدقه کول دا یو ډیر لوی اجر لري په عام ورځو کې هم ډیر اجر لري خو بیا خصوصا په رمضان المبارک کې ډیر زیات اجر لري یو حدیث ترمذی کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي افضل الصدقه بهترین او غوره صدقه هغه صدقه په رمضان المبارک کې را حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم ډیر سخی وو او بیا په رمضان مبارک کې بیا دا غینه هم ډیر زیات سخی وو یعنی دا سخاوت په رمضان کې بیا ډیر زیات وو او دسی به ولکه هوا چې راوال وځي په هر چا باندې لګي او هر چا ته پیدا رسېو خصوصا چې جبرئیل امین به سره میلاو شو او د قران کریم دوره وکړه نو په قران کریم کې دا صفت ته چې د سړی زړه نرمه یو او د صدقو سره د سړی محبت پیدا کیږي یو واقع کې راځي طلحه چې نو دا و یو ورځ کور ته راغی او ډېر زیات خفه و ښځې ورته وویل دا په تا څه چل شوی دی چې دومره خفه یې وایي که زما د طرف نه تا د څه تکلیف رسېدلی نو چې زه ستا سره کومک او مدد وکړم هغه ورته وایي چې نه ته خو یو ډېره بهترینه ښځه یې د مسلمان لپاره چې خصوصا ته زما لپاره یې نو بیا ولې خفه یې خفه په دې یم چې زما سره دا مال ډېر شوی دی او ډېر خفه کړی یم نو هغې ورته ووایي چې بس دا تقسیم که که نه دا خو دونه غټه خبره نه ده نو دا بیبي وایي چې هغې تقسیم کو یو درهم او یو روپۍ د ځان سره پرې نه ښوده وایي د خازن نه او د خزانچي نه تپوس شو چې دا مال څونه و په 400,000 سلور سو لاکه یعنی سلور سو زر معنی دا ده چې تقریبا دغه سلور لاکه روپۍ د دې نه جوړې دي یعنی دومره پیسې او دا ټولې سکړې دا یې خرچ کړې یو روپۍ دې ځان سره پرې نه ښوده د دې د وجې نه محترمو عزتمندو په رمضان المبارک کې دا طعامونه چاته ورکولو که یو سړی وږی دی او که وږی نه دی دا ضروري نه چې انسان دی وږی او په دې کې شرط دا نه دی او نبی صلی الله علیه وسلم باندې ډېر ترغیب ورکاو په خلکو سلامونه خواره کوي طعامونه ورکوي صله رحمي وکړي د شپې منځونه وکړي چې خلک دوی تاسو به جنت ته داخل شي په سلامتیا سره وایي د بعضې سلفونه نقل چې دا زلس کسان ملګري طعام ته راوغواړه دا زما دپاره غوره ده چې زه د لس غلامان آزاد کړم د طعام ورکولو کې دومره اجر دی او دا سلف په چې ونو هغوی به خصوصا د روژه ماتي په ټیم کې خامخا یو کس نیم به د ځان سره کېنو او که نه به ونه وایي د کور نه مې طعام راویست او جومات ته به لاړو چې یو کس یې زما سره وخوري بل محترمو عزتمندو دا طعام دومره غټو ورکول نه دي چې ګینې ته به یو بورۍ چاله ورکړي بلکې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې چاله روژه ماتې ورکو مطلب دا ده چې کجوره دې وله ورکړه نو د دې روژهدار چې څومره اجر شوی دی نو زقونه ستا اجر وشو ستا دا اجر چې وشو نو د هغه د اجر نه کم نه شو او یو حدیث کې دا راغلی دی چې څوک روژهدار ته روژه ماتې ورکړي نو الله به ورته ګناهونه معاف او 60 په چې کم دی نو څه کړي د اور نه به اخلاص کړي نو که دا دی د شودو یو ګوټ ورکو که کجوره دې ورکړه دارنګې که یو ګوټ اوبه دې ورکړې دا ټول په دې کې راځي بل محترمو عزتمندو دا صدقه چې کوم دا د انسان په مال کې برکت پیدا کوي اکثر موږ تاسو په عام ورځو کې صدقې نه کوو په رمضان المبارک کې هم دې جب ته تعالی وهلي د نارینه او زنانو د پاره پکا دي اگر چې الحمدلله زنانو نارینه ډیر کوششونه وکړه چاله په روزه کې فروټ واغستا چاله تلکاری ولېګلا چا څه وکړه خدای زموږ خبره د دې لپاره چې ترغیبن شي ذکر رمضان المبارک په ختمېدو ده نو که چا کړي نو هغه په دې باندې دوام وساتي او خوشاله دي شي او که چا نه کړي دې طرف ته سوچ وکړي چې کم از کم زو چاله لګه وخو عالمه چاله لګ فروټ عالمه چاله لګ بل څه زو عقلمه چې په دې سیس کې زرا شمه یو گاونډي له سات قدرې ولې نه هغه ولې یو گاونډي له ترکاری معمولی ولې نه هغه ولې ونه لګما د طعامونه په چا باندې خوړل بیا بلې خبره واوري چې په دې اخرنۍ شپو کې په چا باندې چې طعام وکړو د ليله القدر شپه رااله د ليله القدر په شپه کې چې څومره عبادتونه کړي نو دا د 3 کال او د 4 میاشتو بلکې دا غینه مغوره نه سوچ کوا
ټول ملګری پدې کې حصہ واخلي چې هر یو کس دا کوشش وکړي چې هر پدیش کو کې وخامخا ز پچامن استغفر ما اچال بس پیسې ورکوم مختص کې د دې لپاره که څوک په جیر زړه صدقې نشم ورکول په مال پس ډیر زیات خپکیږم نو زه تاسو ته بیا یو نور انواع الصدقه د صدقې او نور قسمونه دي چې سبحان الله دی وی الحمدلله دی وی لا اله الا الله دی وی الله اکبر دی وی چاته دې نه کوي امر کو څوک چې د بدای نه منی کو خپل شرمګاری په صحیح حلال ځکه استعمال کو دا ټول صدقې دي دا په صحیح حدیث کې راغلي دي بل چې نیت خالص او نیت لکه یو سړی له الله مال ورکړی ته یا الله کمال الله دې سیمان راکړی ما هم دې خرج کوله دا مستام دغه اجر وشو گویا کې چې تاسو صدقه کړی را بل خپل اهل او عیال باندې خرج کول لکه په رمضان کې سړی فروټ راوړي وخه راوړي نو نیت دا وکړي چې الله ستاسو تقرب په حاصل او ما او ستاسو رضا دم صدقه شوا بل دا خپلوانو له څور کول د دې دوا اجر دی یو د صدقې یو د رشتہ داري بل دا یو سړی د تو په صدقه باندې تیزی ورکی دام دې سده لکه تا چې صدقه وکړه لکه حدیث کې راغلی دی چې چاته په یو خیر باندې امر وکړو د دې اجر دی لکه دې سړی چې دا کار وکړو هغه په عمل وکړو استابم دومره اجر کیږي بل الکلمه الطیبه چاته مزیدار خبره ور تندی باندې چا سره ملاویدل دا هم صدقه ده بل محترم عزتمن یو سړی ستا کر مل مشو درې ورځې بولته مل مستوب ورکه د درې ورځې نه زیات چې ولا خوراک ورکې نو دا صدقه ده او یو حدیث کې دا راغلی افضل صدقه او باور کول چې یو ګلاس باور کې بل دا کل معروف صدقه هر یو د نیکي کار دا صدقه ده وګوره په دې انواع صدقو کې چې موږ رانه شو نو او تاسو به بیا ډېر د خسران سره مخ الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول زنانو نارینه ولا توفیق راکړي دا الله په لار کې دا الله په بندگانو باندې صدقې وکړو خوراکونه ورکړو او چا چې څومره کړي الله رب العالمین په خپل دربار عظیم کې قبول کړي وصلی الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم